د سورة یاسین په فضایلو کې چې څومره حدیثونه راغلي دي هغه ټول ضعیف دي، ټول کمزوري دي او یا موضوعي منګړت دي، سوای د یو حدیث نه چې هغه هم د علماو اختلاف دی، بعضې ضعیف کوي بعضې حسن کوي، او هغه دا چې کله په یو کس باندې زنکدني نو د هغه په خوا کې سورة یاسین وایي چې زنکدن پیدا نه دي ویلي چې مړي په قبر کې پروت وي سورة یاسین په وایي نه، په قبر کې چې پروت یو سورة یاسین په وایي د دې څه فایده نشته، او چې کله دی مړ کېږي او ستا د تلاوت اوري نو فایده به وله ورکړي. حکمت په هغې کې علما دا ذکر کوي سورة یاسین دې ذکر ویل چې په دې سورة یاسین کې د جنت باس دی، د آخرت تذکره پکې ده. نو کله چې دا مړ کېدونکې دا چې مړ کېږي او زنکدنې دی دی چې کله دا آیتونه واوري نو د الله سبحانه وتعالی نه امید پیدا شي. او حدیث کې دا راځي چې د مرګ په وخت کې په الله باندې څنګه ګمان کوي نو الله به سره هغه شان کوي. نو د هغې دپاره سورة یاسین دغه ذکر ویله کېږي. باقي سورة یاسین په قبرونو باندې ویل او په مقبرو کې ویل دا بدعت دی، او صرف سورة یاسین نه بلکې قرآن هر حصه د قرآن دا په مقبره کې ویل دا ناروا دي. دلیل وی دلیل وښیه، دا بس داسې سادهګان دي، موږ ته وی دلیل وښیه. څوک چې کوي دلیل به هغه ښیي، که څوک چې نه کوي دلیل به هغه ښیي. څوک چې کوي دلیل به ښیي نو بس پکې موږ ته وی ته دلیل وښیه چې نشته. نو موږ ته وایي چې موږ خو په اصل باندې یو، اصل دا دی چې عباداتو کې توقیف دی، د ځان نه به عبادت نه کوي. موږ نشو کولی دا د ځان نه، موږ د ځان نه قرآن په مقبرو کې نشو ویلی. تاسو وایشتي به دلیل وښیه، هاتو برهانکم. قرآن کې حدیث کې د صحابه کرامو نه د څلورو امامانو کې چا ویلي چا نه خو ثابت کړي که نه. چغې ټوله ورځ موږ دا ووو، او زموږ په ملک کې غټه خبره دقه ده چې موږ د چا په مذهب یو؟ د امام صاحب په مذهب یو. نو چېرته د امام صاحب مذهب خو په دې مسله کې هم ولټوئ که نه چې آیا امام صاحب دا ویلي دي چې قبرونه لاړ شئ او مقبرو ته لاړ شئ او هلته تلاوتونه کوئ؟ امام صاحب چېرته دا خبره کړې ده؟ بیا دې ځای کې د امام صاحب مذهب ته نه ګوري، بیا په دې ځای کې بیا د علاقې رسم او رواج ته ګوري. او اصل وجه دا ده، اصل خبره دا ده چې ټولو د خواهشاتو تابعداري ده، د امام صاحب تابعداري پکې هم نشته. د امام صاحب هسې راټینګ کړی دا یو حقیقت ته چې ووایم په هغې څه دلیل دی چې اصل د خواهشاتو تابعداري. ډېرې خبرې چې کله امام صاحب یو خبره کوي او زمونږ د رواج خلاف وي او زمونږ د ټولګي خلاف وي نو بیا د امام صاحب خبره هم نه مني. داسې ده که نه ده چې امام صاحب چې د تعویض دا مسله بیان کړې ده؟ نه ده. امام صاحب چې ته ویلي چې قبرونو درګاون له ځئ؟ نه. امام صاحب چې ته ویلي چې د نظرانې منښت د غیر الله په نوم کوئ؟ امام صاحب چې ته ویلي دي یا علي مدد؟ امام صاحب چې ته ویلي یا رسول الله مدد؟ یو ځای کې هم نه دي ویلي. نو بیا څنګه دوی دا دعوه کوي چې موږ د امام صاحب په مذهب یو؟ د امام صاحب مذهب ورته هله رایاد شي که چېرته موږ د قرآن او حدیث مسله بیان کړو نو دی به د قرآن او حدیث په مقابله کې څه شور را شروع کړي؟ موږ د امام صاحب په مذهب په دې ځای کې ته رایاد شي امام صاحب مذهب. عقیده کې درته نه دی یاد؟ په عقیده کې کله وایي زه پلانی یم او زه پلانی یم، چېرته د امام صاحب عقیده خو هم وګوره که چې د هغه عقیده څنګه وه، چې عقیده هغه د قرآن او حدیث ثابته ده، او د امام صاحب عقیده هم دغه کومه چې په قرآن او حدیث کې ده، نو عقیده وله نه مني، عقیده وله نه مني. او ښه صفا وایي موږ په عقیده کې او په اصولو کې په ابو منصور ماتوریدي او ابو الحسن الاشعري پسې روان وو، بیا په ماتوریدي او په اشعري پسې روان، او په فقه کې د منځه او د اودس په مسایلو کې په چا پسې روان یو؟ په امام ابو حنیفه پسې. ښه د منځه او د اودس مسله غټه ده که د عقیدې مسله غټه ده؟ د عقیدې غټه. نو په عقیده کې ولې امام صاحب نه مني؟ په عقیده کې ولې امام صاحب نه مني چې دغه ځای کې صرف مني؟ نو دې دوو کې یوه ده، یا ستا عقیده خرابه ده او یا د چا عقیده خرابه ده؟ د امام صاحب هغه کیدی نشي. نو پاتې یوه شوه، د چا عقیده خرابه ده؟ ستا خرابه ده.
ستا عقیده خرابه ده ځکه د امام صاحب عقیده نه مني. یعنې دا چیلنج دی د اوس نه د قیامت ته پورې نور چې د مغرب باندې راوخیږي د هغه وخته پورې دا چیلنج دی څوک دې ماته ثابته کړي دا کم شرکیات او بدعیات او خرافات چې زموږ په ملک کې کېږي چې دا امام صاحب خو ولې دې څوک دې ثابت کړي. ما تاسو ته نور به د مغرب نه راوخیږي خو څوک یې نشي ثابتولی. به داسې شي چغې وایي چې موږ د امام صاحب په مذهب یو. نو قرآن په مقبره کې ویل څه دي ناروا دي. حدیث کې دا راځي رسول سلم دا وایي د خپلو لا تجعلوا بیوتکم مقابر د خپلو کورونه مقبرې مه جوړوئ. قرآن پکې وایي ګوره که عقل الله چاله ورکړی پوه شوي د خپلو کورونه مقبرې مه جوړوئ. مطلب دی چې په مقبرو کې تلاوتونه نه کېږي. تاسو کورونو کې تلاوتونه کوئ که تاسو په کور کې هم تلاوت نه کوئ نو ستاسو په کور کې او په مقبره کې څه فرق پاتې شو. او دا زموږ په دې ملکونو کې چې کوي دا صورت یاسین راغستی دې زنانو د ځان سره او سهار سهار رواني او دا اوومه ده او دا درېیمه ده او دا څلوېښتمه ده ما انزل الله بها من سلطان. د الله په شریعت کې په دې باندې څه دلیل نشته. دغه ختمونه او دغه شان دا ختمونه چې قاریان راجمع کي او هغوی له سپارې ورکړي. زمونږ دا دوره تفسیر چې الحمدلله په نسبت د نورو دوره تفسیرو په دې کې ګوره فواید ډېر زیات دي. صرف دا بعض به دا وایي چې بعض ځایونه پکې منځ کې پاتې شو. ته د بعض ځایونو غم وړی بعض ځایونه به درته زه ووایم ترجمه به وکړم روانه. خو دا چې کوم مسایل تاسو ته بیان شو په دې دوره کې دا تا ته بل ځای کې نشي میلاویلی. ما ته یو کس ویوي سوره بقره تاسو سره پاسې یو میاشت کې ختمه کړه. ما ورته وایم عبدالله بن عمر په 9 کالو کې ختمه کړې وه. په 9 کالو کې عبدالله بن عمر رضی الله عنه صرف سوره بقره ختمه کړې ده. او ما ورته پوره قرآن چې دی نه په میاشت کې ته یو کړ وباسو ختم یې کړو خوشحاله یو موږ څه ختم کړو. قرآن په دې قرآن کې سوچ کول غواړي د دې نه فواید او احکام راویسته غواړي. خبره ما څه کوله د ختمونو ده دا چې قاریان راجمع کړي دا هم نشته زموږ په شریعت کې. او دا مزید دي مړ پلانې دی او قرآن پسې پلانې وایي. مړ پلانې دی او قرآن پسې هغه پلانې وایي چې هېڅ هم نه دی بلکې بعضو قاریانو او مولیانو هغه ټیکهداران دي. څه دي دلته ما ټیکهداران لیدلي که نه دا ټیکې ونیسي بیا هغې له کسان بوځي نو هغه غټ کس سره خبرو کې د چا چې کاري چې ماله به په یو کس باندې مثال کې 100 ریاله راکوي دی به یې دې کسانو له څو ورکوي 80 ریاله او 20 ریاله ورکوي. دا شان هلته هم دا مولیان ټیکې نیسي ګرځي کوم ځای کې مړی هغه بس ورغی بس موږ به ختم وکړو بس دومره کې. داسې ګپ نه لګوم ګورې داسې دې لپاره نه کوم چې تاسو وخاندئ دا خبرې نه په چا باندې بهتان لګوم او نه مې د چا سره دا کار شتي. داسې تاسو ته هغه خبرې بیانوم کومې چې دي زموږ په ملک کې زموږ په علاقو کې. نو د دې بعضو مولیانو خېټه غوړېږي د یو چا په مرګ باندې څوک مړ شي بس خوشحاله الله دې مړه کې مریم نه دی کېږي څوک هلکه چې مړ شي ته پې څه کړې دعاګانې ورته کوو چې الله دې له برکتي ژوند ورکړي برکتي ژوند خو موږ به څه کوو راځي نو دې ټیکه ونیسي هغې له به یې دې کسان راولي لکه مثال کې کسان یې راوسو 100 کسان به ختم کړي. زه درته په الله باندې قسم خورم ما ته کسانو په خپله ویلي دي چې موږ به پکې ټیکې نیوې وروسته به توبه ویستو او موږ به ختم هم نه کوو. هغه هلکانو ته ما ووایي چې بس هسې لږ وړقېږه راوړقېږه بس بیا راځئ هغه عیسه ورکړه او خپله به مې دې جیب ته واچوي. د الله په دین پورې ټوغې او لوبې دا خو د دوی سره به الله حساب کوي خو دغه عوام د هغوی هم دقه خوښ دي ګورئ دا ټیکهداران یې خوښ دي. څوک یې خوښ دي دا ټیکهداران یې خوښ دي. سوچه دین ورته بیانوه ورته وایه وایه که پلار دې مړ شو قرآن وایه
هسې قرآن وایه ستا د پلار پکې حصه ده. که پلار دې مړ شو مونځ اودس کوه ستا د پلار پکې هسې حصه ده. دعاګانې د هغه دپاره ډېرې غواړه دا ورته رسي. که چېرته عمره او حج وله کوې وکوله که تا ځان دپاره کړی مخکې د هغه په نوم چې ته جومات جوړی چې ته کوی جوړی چې ته صدقه کې نه مطمئن کېږي. خو چې دې ورته ووایي چې ختم وله وکړه دیګ باندې که دا شارټ کټ لار ده. څه ده شارټ کټ؟ په ټول ختم باندې څو خرچه راځي چا د اندازه شدي؟ د سپارو دا چې کوم دی په دې 50,000 مو نه راځي. نو په 50,000 کې قصه ټوله ختمېږي ښه نه ده؟ په 50,000 کې او بیا به خلک یادوي چې پلانې په پلار مینو. وګوره په پلار مینو په خلکو یې پسې قرآن وي. دا خبره اورېدو کې هم ناشنا ده. پلانې په پلار مینو په خلکو یې پسې قرآن وي. کل نفس بما کسبت رهینه. هر نفس به د هغه د عمل د لاسه قیامت په ورځ ولاړ حساب کتاب وسوي. دله بل څنګه قرآن وایي. بیا دا نور ختمونه چې دي د خبرې نه خبره جوړه شوه. دا نور ختمونه چې موږ په دې ملک کې کېږي په غل پسې کوي په ډاکو پسې کوي او دا توپاني ختم دی او دا مرچکو والا ختم دی او دا پلانې ختم پلانې ختم. زمونږ یو ذکي ته زمونږ یو خپل او د هغې نه والۍ ورکه شوې وه. چېرته سجي کې پروګرام و زنانو هغې نه والۍ ورکه شوې وه. والۍ به یې ګرانه وه ډېره غوسه وه خفه وه. ما ورته ویې ځان لا به یې راښکاره کړي ته صبر کوه څه شوي وي مدرسه کې مو پیسې ورکړي دي او واړه پسې د مرچکو ختم کوي. د مرچکو پیسې مې ورکړي دي وړوله وی. نو ما د مرچکو په ختم وي بس ویې به یې ته به هم ووینې او که زه ژوندی یم زه به هم ووینم چې د مرچکو دا ختم څنګه وي الله یې څنګه تباه کوي. دا پکې اوس نومونه ایښودي شي توپاني ختم او مرچکو. چاته نور نومونه معلوم دي؟ د تور صادر ختم د کاڼو ختم او دا ولې ځان نه نومونه ایښودي. یو ختم هم په دې کې د رسول صلی په زمانه کې نه و او لازم به چې توری چې توری رنګ د پکې بدل کوم بیا کار خرابېږي. داسې دوی ول هغه دغه جوړ کړی خبرې وله برابر کړي که نه تور چې وایي تور یو هغه چې کوم بیماري یا د چا څه مشکل هغه وایي یاره دې کې بس حقیقت ځکه چې بل رنګ نه یادوي کوم رنګ یادوي تور رنګ یادوي. دا ټول دې خپلې خېټې پې ساتي. الله دې دغو ته هم هدایت وکړي او د عوامو ته دې هم الله هدایت وکړي او دواړو طرف ته چې دی نو مشکل دی څه اوبه خړي دي او څه مړي ړانده دي دواړو طرف ته مشکل دی. صرف عوامو کې نه دی او نه صرف په دغه قاریانو صاحبانو او مولیانو کې دی. صحیح د مولیانو او قاریانو کې خو دا بیماري شو چې دین یې خرڅ کړو خو هلته عوامو ته هم بیا زاره به دې شنه شي چې دا خبره نشتي په شریعت کې خو دی به حق خپله بیانوي. زمونږ هغه ویلي نو هغه به کوو نه دغه دی هغه به کوو نه. تاسو ته خو ما قصه بیان کړې وه زمونږ دا ملګري هغه خبره کوله وي کلي کې مو باز د خلکو سره راغی په تعزیت کې چې دا دغه نشتي دا ختمونه متونه او دا قصې نشتي ای تاسو کوئ وی ټول مې راټینګ کړي حق چې څوک بیانوي دغه څوک خبرې نشي کول. نو دا ټول بیا مانه غلی شي وي چې بس ته صبر وکړه دا مولوي صاحب د الله راولي ستا به علاج وکړي و ویدېږي چې ګورې مولوي صاحب راښکاره شي وایي چې څنګه راښکاره شو دوی په ورمات شي مولوي صاحب دا سړی دا بې ادبه دی وایي چې دا هېڅوک نشتي. نو ته دې چې کار وکړې دی پوه وکړه زمونږ هم دماغ راوبیول او موږ سره هم څه شتي نه خو تا راته ویلي چې شتي اوس پې دی هم پوه وکړه. وایي مولوي صاحب پاسې وایي چې الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم دا شتي او بیا کېناست یا خلکو ماته اوس ورکړې جواب کنه اوس پورې اوس هم ګرم ګرم کېدي هغه هم ډېر نر سړی دی هغه وایي زه پاسېدم وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نشتي. خلک را ګرم شو چې دا څه خبره شو چې دا نشتي. نو ما چې دومره تاسو ناانصافي کوئ چې ما پسې را ګرم شو چې دا څه خبره شو چې دا نشتي په دې مولا پسې نه ولې نه ګرمېږئ چې دا څه خبره شو چې دا شتي. دلیل وښایه د قرآن او حدیث نه صفا خبره وکړه واضحه چې کوم ځای کې داسې راغلي چې شتي. نو خو صحیح ده د دې جواب خو دغه دی نو ته شتي او هغه څه وایي هغه وایي نشتي. نو په دې باندې خبرې نه ثابتېږي چې شتي
او نشتی او یا چې دی زمونږ مولوي صاحب به کول او یا زمونږ صابیاق صاحب به کول. د سورت یاسین په فضایلو کې یو حدیث هم صحیح نشتی. دا محققین علما دا خبره کوي، کم چې محدثین دي د کومو تعلق چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو سره دی. او یو مشهور حدیث دی چې د هر شي زړه دی او د قرآن زړه هغه سورت یاسین دی. دا صحیح روایت نه دی. دا شان زموږ په دې ملکونو کې چې دا ختمونه کېږي د سورت یاسین د څو پېرې 34 پېرې دی؟ 40 پېرې 7 پېرې هر مبین باندې اذان او دې سره دا ختم شو چې څومره مبینه پکې راځي په هغې باندې اذان ویل دا ختم شو، بعض پکې 7 پېرې ووایي دا ختم شو، بعض وایي 40 پېرې ووایي دا ختم شو. دا اسانې لارې دي د قرآن د ختمولو چې دا کورنۍ لارې د خپل ځان نه یې جوړې کړي. دا ټولې کمزوري خبرې. دا بعض وی چې حدیث وی چې خبره د ده نه خوښه او د دوی نه خوښه، نو دوی وی چې دا خبره کمزورې ده. نه، دا موږ نه وایو، د امت علما او محدثین ټول دا خبره کوي چې دې مبارک کې صحیح سند ولا روایت نشته. نو چې صحیح سند ولا روایت نشته، زما او ستا به څه کار دی چې د ځان نه به حدیثونه ثابتو؟ او رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي د غوږ کې دی من کذب علی متعمدا، چا چې په ما باندې قصدن دروغ جوړ کړو فلیتبوأ مقعده من النار، نو دې په دنیا کې ځان له ځای بوکي، په کوم ځای کې؟ په جهنم کې دې ځان له ځای بوکي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبره کول بغیر تحقیق نه ده پکار.